سار مال د ټول ناول زما دا ډیوټي ده اوس که نه چې زه به دې چرګانو ته خوراک او اوبه ورسه دا برابروم بیا به له هغې کور وځم دوی ته مې دا څه برابر کړو او دا مې پاتې کړو اوس په دې ځم. السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک به او د ژوند په موضوع کې به خبرې نن په یو نوي ولاګ کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. نو راځئ چې نن ولاګ شروع کړو. نو ټول ناول به ځم سټوډیو ته او ځکه چې پرون هم سټوډیو ته نه یم تللی او بل ورځ هم نه یم تللی، نو نن به سټوډیو ته لاړ شم، چکر به ولګوم او ستاسو سره به ګپ شپ لګوم. چېرته ځئ زه ځو سټوډیو ته. ښه نو نن زمونږ سټوډیو بالکل اپګریډ شوې ده، کالین هم بدل شوی دی، پردې هم بدل شوي دي او زړې صوفې او کالینونه وغیره چې دي که نه ټول بار پراته دي. دا وینئ هر څه بار ته راوتي دي او په دې ټایم کې ډېر زیات ښکلی باران راکې شو. دا وینئ زه په سټوډیو کې دننه ناست وم، ماته دا پته نه وه چې باران دی. هسې مې سی سی ټي وي کیمرې د سکرین ته وکاته که نه بس چې بار مې وکاته یار باران ورېدو، ډایرکټ پسې راووتم. تاسو ته پته دی زما باران ډېر زیات خوښي. نو یار دا کټونه مټونه خو ټول لامده کي، دا اوس دې پل کول غواړي. یا الله یار اول تاسو ولیدو که نه دا ځای څومره زیات ګنده و او هر څه ګډ وډ پراته و او اوس څنګه صفا شو. دا وینئ دا ټول کمال د څه دی، خپل صفت ته خپلې خولې نه مزه نه کوي خو لکه لاس مې لاس خاري. دا وینئ محنت کش انسان یم او چې کله ټوله ورځ ستړی شي که نه په کار باندې او سړی مونځ وکړي نو بلکل ریلیکس شي او چې مونځ وکړه بیا پسې څه راشي روټۍ، نو بس د سړي زړه خوشحاله شي. رمیز روټۍ راوړه. نو رمیزه تھینک یو سو مچ. خانو نمازیګره ځانونه وشو او بس زم اوس د سټوډیو نه چوټي کومه ځمه کور ته. یار سار راسې ما ویډیو اپلوډ کړی را خو زمونږ پی ټي سی ایل نیټ ډېر زیات سلو دی نو ویډیو اپلوډینګ هم ونه شو او بس زم پیکیج به وکړم. پیکیج را سره پرون ختم شوی دی نو هغې باندې به اپلوډ کړم، لږه پاتې را که نه او کور ته ځم ګپ شپ په کور لګو. راځئ چې ځو. یو سړی به مقبره تېرېدو نو دوا یې نه کولی، بل چا تپوس وکړي ولې دوا نه کوې، په دې کې به چېرته مصري خاخي خدای به زما به دوا وبخي. نه دا هغه صحیح خبره کړې ده. زما دا موټرسایکل نه دی، دا زه هره ورځ دې مصري لولم، دا پوره ولاړ چې دی هره ورځ او کله وي داسې ځو ته بدل کا، کله وي داسې ځو ته بدل کا، کله وي لکه هر څه ورته بدل کړو او بیا هم زه چې راتلم زما یې لاس ته وګورئ دا ما اوس وینځل وي. دا وینئ دا د دې مصرانو د وجې اوس هم لکه لا دلته ولاړ یم او سټوډیو نه را روان یم دلته ولاړ یم او لا پته نه لګي څه ټایم به سموي. دا اوس ګوره دې ته یې دا بل نوی څیز ولګو. دا وینئ یو ګراره یې ترې لرې کړی دی ورته بله ولګوله. هره ورځ چې زه راځم بس دې ورته نوی نوی سامان لګوي. نو که دې دې بېرله ما پسې کړسا کوله که نه وهابه بیا زه پوه شاتو مصري دوکان ته چې لاړ شي نه چېرته یو نیم مصري نه شم ورې په سلو کې 1% نور چې لاړ شي که نه نو دا سیز ورته ولګوه دا سیز ښایي، دا سیز ورته ولګوه. دوی ما ته ویې دا اوسپنې وال چینج کور ورته لرې که پلاستیکي ورته ولګوه کړسا به نه کوي. ما ورته ویې صحیح ده چینج کور مې ته پلاستیکي ولګوه هغسې کړسې بیا شروع اوس وی اوسپنې والا ورته ولګوه. او نن زما نه مازدیګر چکر چې دی که نه هغه پاتې شو د سره وجې د موټرسایکل د وجې. ښه نو موټرسایکل له خیر سره برابر شو، کار مارې پکې ختم کړو که نه بس اوس یې ټیسټ کړي لکه هغې کس بوت و که نه مصري او چې دی راولي بیا به یې زه ټیسټ کوم ګورم به زه به یو ورځ چلوم ور هغه چې څنګه کوم کار چې پکې وا پکې شوی که نه چې کړس راپسې نه کړي شاته که نه کړسا نه کړي زه هم چې کار پکې شوی دی خو کړسا یې کوله بیا به یې راولم. له خیره سره اوس کار ختم شو اوس به ځم کور ته. ښه بهینو پرونی ولاګ چې وکړم دا ډېر زیات لږ و
زه ورته پرونې ځکه وایم چې دا شاټ زه اوس په بله ورځ لالم ما وی مې زه به لاړ شم مازدیګر چکر به ولګوم ستاسو سره به ګپ شپ ولګوم نو هغه چې زه څنګه رالم موټرسایکل راته خراب شو نو ټوله ورځ مې د مصري په دوکان کې تېره کړه نو بس بلاک کولو ته سم نه شوم دغه یو څو شاټونه مې مصري په دوکان کې واغستو او بس چې راتلم نو تقریبا ماښام بانګون نه ټایم اوښتی و تیاره لګېدو واله وه څه نور ټاکه پکه کارونه چې به یې کول نو هغه بس بیا تیاره شوي وه نو ولاګ پوره ونه شو زموږ نننی ولاګ دومره امید دی دا ولاګ به ستاسو خوښ شوي که چېرې خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او د راروان ولاګ پورې اجازت راکړئ د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان